موږ پاکستان کې اوسېدل غواړو. پاکستان د بچاو یوازینۍ لاره دا ده چې دلته به آیین بالادستي، دلته به د طاقت سرچینه لکه دا جرګه چې ده په ووټ راغلي خلک به فیصلې کوي، خارجي و داخلي. فوج د سپایي څخه نیولې تر جرنیله پورې حلف اخلي، قرآن کوي، حلف قرآن دی، قرآن کوي چې زه به په سیاست کار نه لرم. وروره که د سیاست خوښ دی دا وردي وکړه راسه، بیا ته راسه د پښتانه څه ووټ غواړه، تا ته به خوند در معلوم چې څوک خواستې ورته کوي دی ووټ تاته ورکوي. وروره که دا پاکستان عزیزانو موږ په بلکل موږ یو منډه وبولو، دا منډه زموږ د بدکارۍ، بدکردارۍ، رشوتخورۍ پلانا دیال ته رسولی دی چې د دې دیوالونه موږ لکه موږک سوري کړي، د دې تنبې لکه وینو خوړلي داسې ولاړ دي. اوس په دوی لارې مهرباني، اوس به عزیزانو دوه کېږي، یا به دا بلډینګ پر موږ رانړېږي که موږ سد نه کوو، او که سد کوو بیا به یې زلکاږو د نوي سره تشکیل نو د نوي سره د پاکستان جوړوو. دا هر چا خپل وطن د ده په مرضي، فوج په سیاست کار نه لري، کې نشي چلولی. نواب صاحب غټه خبره بده خبره ګرانه ده، وبې کوم پروا نه لري، کې نشي چلولی. پاکستان دې موږ ته په ټیکه راکړي، که په 100 کاله کې موږ پاکستان د ایشیا زورور ملک نه کوي جوړ، موږ پښتانه مقدس دارنګه نشي کېدای. دا کوم انسانیت دی؟ الیکشن یو پارټي وګټي، ته راغلې ته وردي چول کړي دي، په کور کې دې حمله کړې ده، عمران په جیل کې دی، الیکشن یې ګټلی دی، یې ته شرمېږې نه چې په کرسۍ ناست یې، هر څوک چې ملا دې ماته شه، ته شرمېږې نه غله، ته شرمېږې نه، ته خپله ښځه نه وایي، تا ته لور نه وایي چې بابکه زه خو ستا خبرې تا خو بایللی، تا ته لور نه وایي، تا ته ښځه نه وایي، ناست دي پرېتون نه غواړئ. د جمعې فرض یې مسلې په غاړه راخیستې، په یوه لاس کې مسله په بل کې پلانی لوټی، بس سلام علیکم کدو کامت صلات بابا په دې ولکه خلاص شي. درواغ، سرچ درواغ، دروغجن پر هغه ملک دي. اوس الله موږ په بلاک کې وتلي یو، الله پاک وایي قرآن کریم کې چې ته به رښتیا ګوایي نه پټوې، که ستا د ځان خلاف وي، ستا د پلار خلاف وي، ستا د مور خلاف وي، ستا د خپل دغه خاندان خلاف وي، نه به پټوې. او دی وایي چې وروره خپل دروغ ورته وایه، لمونځونه کوه، خدای رحیم و کریم دی. دارنګه رحیم کریم دی. مشکال ذرة خیرا یره. ته به یو د ایران مریض ناجوړه غریب ناجوړه سوی په ایران اخته، دا خوار یو دی سایکل وزغلی یا یو ټیم غړي غلا کی مجبور دي خو ناجوړي، دا پولیس والا وی غلا کړی په جیل یې ومنډي، او چې په 1 کروڑ ووټ خرڅوي هغه بریتونه غوړ کړي دي، ژوره یې غوړه کړې، قرار ناست دی، جنتي له هم دی، ولکه یا جنتي سي یا مسلمان سي، الله جماعت 1 کروڑ په یوه قلیل نه که. دوی وایي په لندن کې د ګنټې و مزدورت $10 ورکوي، په فرانس کې 15 ورکوي، په پلانیزي کې 14 ورکوي، تر هر ځای اسانه ملک پاکستان دی، خپل ووټ خرڅوه 80 کروڑ روپیه، 80 کروڑ 80 کروڑ روپۍ باندې موږ د پښین د سګزی سید کاکاړ هندو مسلمان 6 میاشتې ډوډۍ خوړلی شو. د یو 80 کروڑ نه دي، بل 80 کروڑ، بل 80 کروڑ، دا شروع ده. وایي دا د اسلام کلا ده، د دې پارلمنټ ملګري وکړي. ورونو په موږ په ډېر بد حالت کې یو، وخت د شهر العزیزانو راسې موږ خپل صفونه برابر کړو. زموږ کویلې دي خلک وژني، کویلو والا سره مهرباني وکړئ، نواب صاحب را وغواړه، زموږ د ماینز والا ملګري را وغواړه، جنزده یې کړه، موږ سرکار ته وایو، دی وایي دا بیلې ده، زه ستا دپاره د بلو سره به دې نه کوم، زما د وطن د لارو اختیار ما ته راکړه، بیا که بلوڅ ولاړو که پښتون ولاړو، زه پوه سم دی پوه سم، ما به پر بل نه وغږوي، ما نه بلوڅ ما خوړلی سم، نه زه بلوڅ خوړلی سم، زما وطن دی، اسمان یم زما دی، مځکه یم زما ده، پلانای یم زما دی،
مزدوران غریبان 10 کسه یو کم ځای دی بل د کم ځای دی بس مړه شو د خدای په امان موږ هېر کړو تاسې نه د عزیزانو موږ به لږ بسم الله کوو د ځانه کوشش به کوو د ځانه به موږ سم مسلمانان سم دغه جوړوو هېڅ بلا موږ ولکه وخوري چې دا اته لمونځونه که یې 5 وخته خلکو نه دي لیدلي دا زموږ غریبان پښتانه غریبان د دوبي روژې نیسي د ژمي هغه یخ اوبه چې دا اوبه پر ځان واچوي وایي خوشمړی په ږیره کې یخی شوي په دا کې دی خوارکۍ ګونګړوزي وایي کدو قامت فلال لمونځ کوي دوی زما زامن دا یې اسانه کړې ده وایي زویه د جمعې لمونځ خو وکړه د جمعې یک نماز پړلو دا یې اسانه کړې ده که هلته هم تشناخته یې کور دې خراب شه هلته هم تشناخته یې دلته مې هم نه پرېږدې دا ګردې خبرې ما د هیروین فروش مه بوله ما قاتل مه بوله ما فلانا مه بوله دا پاکستان سره چلوو زه به سیال یم یوه خبره دلته دغه کوي نور ملګري د تعلیم په باره کې ملګرو وکړه عزیزانو موږ هم څه ملامت یو د عبدالعلي اخندزاده لور ونه سوه واده عالیه مړه به یې خواره کوي بیبي عالیه مړه ده لکه فیضه مړه ده وفات شوې ده د عبدالعلي اخندزاده لور وه 12 جماعته یې ویلي وو دا یوې ښځې هلته نجونو ته سکول ووایه نن په خانوزي کې 2 کالجه دي کم د های سکولونه خدای خبر 5 دي میډل سکولونه په څو دي په درځنونو په 100 نجونې په وځي ننوځي په توبه کې یوه ماسټر یې ماته وکړئ نن چې د توبې چې څه ګزارې ولا ماسټران دي یا کمپیوټران دي دا د یوه ماسټر په نتیجه کې پاکستان ډېر ګیلې موږ لرو لیکن په دغه چنجن حالت کې موږ ته په هره ضلع کې عزیزانو یو د 10 بسترو ښه هسپتال را جوړ کړی په هر غره کې موږ ته یو پوخ سکول را کړی داسې چې کوم ډاکټران پېژنئ اقداد صاحب ناست دی مناف خان ناست دی وردک صاحب زوی ناست دی دا هغه خلک دي ډېر ټولو د کلي په سکولو کې سبق ویلی دی په کلیزه کې مناف ویلی سبق هلته په کلیزه کې دته چې چا سبق وایه پښتون نو د بله ځای راغلی دغونې خوارې یې وکشه نن مناف خان دی مخامخ ناست دی یا اقداد خان دواړه مخامخ ناست دي ډاکټر جمیل نومیږي زموږ ملګری و هغه په لندن څه 2 واره FRCS وکړي په اډو کې فضل ډاکټر فضل خدای دې مل شي ډاکټر فضل د خانوزی دی هغه په امریکا کې د جوړو په ډیر شو ډاکټرانو کې مناف د پاکستان په ډیر شو ډاکټرانو کې اقداد په ډیر شو ډاکټرانو کې دې ټول په کلو کې سبق وایي پنجابي به ورته ویلی ډېر غازي خان والا به ورته ویلی اوس په سوو غدي په یوه توبه کې زما خیال اڅکزۍ توبه چې بولي زما خیال 30 سکولونه دا پاکستان سرکار موږ ته را جوړ کړي ماسټران یې ګرد موږ د وطن خلک دي قرآن یې کړی دی که دی سبق ورته ووایي تنخواه یې د 1 لک روپۍ پورې ده او دوی د بده مرغه اکثره د پښتونخوا ملیون پارټۍ ځان بولي زه خو به که زما دا چا ومنله چې کم ماسټر بچیانو ته سبق نه وایي په دې زه نه پښتونستان جوړوم په دې زه نه جرګه کوم په دې نه زه ازادي راوړم په مخه ته د دې وطن سړی یم لا جماعت سه په کور کې لکه لویز والا په کور کې د سکول دی نجلۍ دې وراره ده هلک دې وراره دی خو لږ خاورې وکاږه ورته ویې وایه په سلګونو هلکان به موږ د کال راوځي ډاکټران به موږ مجبور کړو هسپتالو ته به ولاړ شي خپله به هم لږ پر ځان سوچ کوو او عالمانو ته یې ورته ووایه چې ورور دا ډوډۍ حرامه ده دی نه چې مولوي صاحبان دلته ناست دي لږ سرو دا انقلابیان دا د اسمانه چې راغورځېدلي یاست پر اسمان کې ګایېږي اسمان دی دی اسمان دی دی مارکس دی ویل سقراط دی ویل فلاني دی ویل تر تا د املایان ایمانداره دي تر تا د املایان ایمانداره دي په 2000 روپۍ په 8000 روپۍ په 9000 روپۍ په مدرسه کې سبق ورته وایي په پوچ وروړي ګزاره کوي
ټیک دا نظام سره دغه یې په هغه کې به د نوې زمانې شیان نه وي عزیزانو مهرباني وکړئ دلته ملګري اوس موږ څوک خبره نه شو کولی که پلانی چې پلانی نیسي دغه پلانی وروره داسې نه ده راته دوو کسانو دهلي کې وتلې خبرې وکړې بابړه کې دونې کسان مړه شو ته ماته د اوو نومونه راوخ زموږ د کام دا مجبوري ده نارې موږ وهو چې په پلاني ځای کې دونه شهیدان یو سړی ملا ماتې د دې لیست نه لري که څوک وایي دونې ده څوک وایي دونې ده څوک وایي دونې ده پلاني پارټي وروره موږ د چا سره بدي نه ده دا ګردې پارټیانې موږ ګرد سره یو په تفصیل نه ځم دا دوه کسان جواب په لنډ په شریفانه انداز وایم دا ګرد کسان موږ په یو پارټي کې بزنجو لکه ما چې درته وکړه بزنجو وو بلوڅان وو باچا خان وو خان شهید وو د سیند وطندوس خلک وو باشاني وو موږ قرباني وکړه زموږ قربانۍ ون یونټ مات کړئ نو شپرمې ستا بایلو زه څه وکړم موږ مات کړئ قومو جرګه چې کښېنسته زه نور هېڅ نه وایم چې کښېنسته هلته تا بایلو زه به څه کوم فارسي وایي فارسي کې وایي ازموده را ازمودن جهل است ما ورته ملګري سره وکړه د یوې ورځې کوتاهي د دې ځایه د یوې ورځې کوتاهي د یوه منټ کوتاهي قرباني پلانه ون یونټ چا جوړ کړي موږ هغه نشو کولی نو چې دا نه کړو څه ملګري به سره وکړو بېرته به ته ما سره ګزاره کوې راته چې خبرې وکړې ته په ډبرو ځله ویشتل نن زه د الله پاک ډېر شکر ادا کوم ډېر شکر پر دې الله د مړ سره نشي ناراضه نن د مړ سره په دې جرګه کې د وطن ټول سیاسي قوتونه علما مشایخ درانه خلک همتګري خلک سرداران نوابان هزارګان هندوان سکان ناست شکر الحمدلله نور موږ څه کوو ما څه بنده ده د یو چا سره یو خو یو قسم د فلسفې بحثونه دي چې خو دنیا زېږېدلې ده پر دې انسانانو باس کړی لو بده ده یو بلای په اسمان کې سره ګرځي راګرځي دا څنګه پیدا سو دا چیرې پیدا سو د کومې خوا پیدا سو د هغې دوه فکر دي یو فکر دا دی چې یاره دا په خپله یو ډز اوس په اسمان کې بیا داسې اوس بل فکر وایي چې یا دا مالک دی و دا به ځلوي به نه خو علمي بحثونه دي موږ د هغه ډلې یو چې موږ وایو کاکا دې د تخلیق کننده شته که یو بل څوک وایي چې یا بله ده لګیا اوسه په ډبرو یو نه ځله ویشتل دې خلکو اوس دا باس سایي د خدای وبخښي سایي کمال خان ده به دا د نوي زمانې ځوانان دا کتابونه میتابونه وګوري بس به هلکه مولوي صاحب د حافظ صاحب محترم د مولوي غني صاحب زوی و دغه ته وویل طفل مکتب است خبره دا ده سایي کمال خان الکان لګیا و دو هلکه او سړی دا خبره پرېږده چې چرګه د مخه ده کاږۍ د مخه ده په دې کې سر مه بندو چرګه د مخه ده کاږۍ د مخه ده موږ یو کام یو پر یو مځکه پراته یو یوه ژبه وایو خدای پاک یوازې راکړې ده پر دې مې خلک نه پرېږدي د دې علاج وکړه دا به یې خو وطن مینه لکه ما چې درته وویل دا د وطن خبره مې کوله د موسی علیه السلام ټوله پیغمبري پر یوه خبره موسی علیه السلام هغه پیغمبر دی چې رب العالمین خبرې ورسره کړي یا ده ورسره کړي موسی کلیم الله د موسی علیه السلام ټوله پیغمبري پر دا یوه خبره ده چې د ده کام غلام دی خلک یې بچي حلالوي ښځې ژوندۍ ساتي په هغو دغه کوي محنتونه کوي پلانا کوي الله پاک بیا د الله پاک خپل نظام ته وګوره دغه د فرعون د دې ظلم بغاوت خلاف بچی الله پاک د فرعون په کور کې لوی کوي کیسه ګردیان ته معلومه ده پر هغه نه غږېږو هغه بچی
د بني اسرائیل د ازادۍ سبب شو. الله پاک قرآن کریم کې دغه ته وایي چې ورسه الله پاک وایي فرعون ډېر غضب والا بادشاه و، د ظلم کاوه، جبر یې کاوه، مظلومان یې پلانې کول. ما دا فیصله وکړه، الله پاک وایي زه د مظلومانو ملګری یم. دا یوازې د موسی علیه السلام دپاره نه ده، دا د هر مظلوم دپاره د رب اعلان دی چې زه د مظلوم ملګری یم. نو موږ دې ملا ماته سي چې هر څو مسلمان سو او زموږ ملګری الله او موږ غړي ایستلي چې یاره دا کار نه کېږي. داسې به کېږي لکه خدای چې یو دی. د موسی علیه السلام پیغمبري په دا یوه خبره وه. موسی علیه السلام ته الله پاک وایي ملګرو کارکنان جمعیت والا هم زموږ ملګري یم، دا به زده کوو، یو د بل به زده کړه کوو. ژوند معنا ده. ټالسټای په دغه کې وایي، ټالسټای یو ډېر لوی ادیب دی.